امن څه غواړي سړیه د نړۍ نه اوس خو جوړ دی کاروبار د بدامنۍ نه او په پاټک چې راتېرېږم ځان ړوند کم زما دومره کرکه کېږي د وردی نه ډېر ښه د والو پر ځای تار په غوږو کړی د والو پر ځای تار په غوږو کړی زما خور کړي دنیا سره سیالي ده تا ته تش کتل له زړه لمبي وباسي تا ته یار ویل خو سمه تباهي ده هسې ستاسو هم د ژوند څه مزه نه وه که زما په مرۍ غلي احساساتو شړق بارانو چار چاپېره شپه خوره وه او تر تا درغځولي مې خیالاتو او دعاګانې مې د مور را سره مل دي د بنده له هر بنده مې وباسي احساساتو د غنمو په څېر دل کړم د کرب په هره اجرنده مې وباسي ستړي مه شئ سلامونه او احترامات ومنئ خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یئ قدرمنو خپرونه ده ستاسو خپله غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو نن هم یو بل لال موندلی دی ډېر ښه شعر لیکي خو د هغه د شعر نه ډېر خلک داسې دي چې هغه ترې ناواقفه دي خبر نه دي نو موږ کوشش وکړو چې دغسې لیکوالان تاسو سره معرفي کړو چې هغه ښه شعر لیکي ښاغلی شاز شینواري صاحب موږ سره ناستې کوي ډېره مهرباني چې وخت هم راکړو او کلامونه به ډېره مهرباني ستاسو او ستاسو د ټول ټیم د غزلزار موږ به مخکې کتو خو زه نن پکې ناستې موقع راکړه نو ډېره مننه نادان صاحب شعرونه درته وایم چې دې منظر کې د قیامت منظر کشي ده تاسو وګورئ نفسي 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 ده ډېر او زه هم قید یم د ذات په دایره کې زما ساه په ما کې هم لکه قیدي ده ډېر ټول خیالونه مې پراته ستا په سینه دي په وجود کې مې نن بل شان عیاشي ده ډېر ښه او د والو پر ځای تار په غوږو کړی د والو پر ځای تار په غوږو کړی زما خور کړي دنیا سره سیالي ده د والو پر ځای تار په غوږو کړی زما خور کړي دنیا سره سیالي ده او تا ته تش کتل له زړه لمبي وباسي تا ته تش کتل له زړه لمبي وباسي تا ته یار ویل خو سمه تباهي ده او له خبرو دې سندرې را دوړېږي له خبرو دې سندرې را دوړېږي شازنن دې جوړې ښکلې موسیقي ده زبردست دی یار ډېر بل غزل یو څو شعرونه دي چې حسرتونه ټول زما پکې میرات وو لګېدلي دي د سترګو په ساداتو او محبت په دوی کې چېرته و سړیه دا چې دوی کولو دا خو خواهشاتو او هسې ستاسو هم د ژوند څه مزه نه وه که زما په مرۍ غلي احساساتو هسې ستاسو هم د ژوند څه مزه نه وه که زما په مرۍ غلي احساساتو شړق بارانو چار چاپېره شپه خوره وه او تر تا درغځولي مې خیالاتو شړق بارانو چار چاپېره شپه خوره وه او تر تا درغځولي مې خیالاتو او یاره مه پوښته چې حال د وطن څه و یاره مه پوښته چې حال د وطن څه و ګام په ګام باندې مرګونه وارداتو د خوږو شیبو له خونده مې وباسي یاد دې منې کړه له ژونده مې وباسي او دعاګانې مې د مور را سره مل دي د بنده له هر بنده مې وباسي احساساتو د غنمو په څېر دل کړم د کرب په هره اجرنده مې وباسي او د سیګرټ دا ډبه بیله رانه نه کړی چې کش کړم لږه تنده مې وباسي او شازه سمه د بېهیڅو شاعري یم محفلونو ته بربنډه مې وباسي ډېر ښه یار ډېر ښکلي کلامونه دي یار نور یو څو شعرونه دي چې یاره زما پروا دې کله وکړه بس خو مدام دې خوښه خپله وکړه او شاید قایله شي کافر د جنت که ننداره ستا کابله وکړه ستا لاروی سلام مطلع په مخه جینۍ په ما دې چاره بله وکړه او تا ته انجام نو معلوم د فرهاد شازه نو بیا دې مینه سله وکړه ډېر ښه یار زبردست نور یو څو شعرونه دي چې کیدای شي په ما بوج شي زندګي د دې نه پس کیدای شي په ما بوج شي زندگی د دې نه پس کیدای شي چې زه وکړم خودکشي د دې نه پس کیدای شي چې زما د زندګۍ وروستی غزل وي کیدای شي چې ونه کړم شاعري د دې نه پس او کیدای شي د دې خپلې ځوانۍ خپل انتقام واخلم کیدای شي د ځان وکړم تباهي د دې نه پس او کیدای شي چې مولان د زمانې حسن پرست شي کیدای شي چې جایز شي موسیقي د دې نه پس او کیدای شي شازه خلک په دنیا متکبر شي کیدای شي لوی پیغور شي غریبي د دې نه پس بل یو غزل درته وایم چې انقلاب پکې لږ پروت دی امن څه غواړي سړیه د نړۍ نه
اوس خو جوړ دی کاروبار د بدامنۍ نه او په پاټک چې راتېرېږم ځان ړوند کم زما دومره کرکه کېږي د وردی نه ډېر ښه یار او اوس په وینو به خړو به ناوږی شي شیرعالم پرې کوي سر د میمونۍ نه دا نو څنګه فلسفه د ملا جانه سړی ولې معتبر شي د جینۍ نه ډېر ښه یار او د پردو جلسو نه مړي کور ته راوړو موږ وتي یو سړیه د سیالۍ نه ډېر ښه یار او دیندارۍ مې د ګناه لارې نیولي ما حرام کړل عزت واخیست د ځوانۍ نه ډېر ښه یار دیندارۍ مې د ګناه لارې نیولي ما حرام کړل عزت واخیست د ځوانۍ نه او دهشتګرد په بر وختل یریږم راګزار نه کې بمونه د سپوږمۍ نه او ویلې مور ته به اوس څه وایم شازه ټول ځونډې مې شو کېدلي د نطقۍ نه یو کلام بلو که مې نوې شاعري وي که بیان وي د هوا د لورو فریب به یې عنوان وي که قیامت شو علمونه به حیران وي یو سړی به مې نیولی لږ ریوان وي کله کله تنهایي دومره تاري شي پسې چغې کم ورک زما نه ځان وي او دا شعر تاسو ته ډالۍ چې معجزه د مینې داسې نازل نه شوه معجزه د مینې داسې نازل نه شوه چې ته راشې او په هغه شپه باران وي که لښکر یې د مغولو راخوري دي خواره کړي که پوځونه پاکستان وي او الپتونه د ماڼو محتاجه نه دي وي جونګړه د خو خوا کې د جانان وي او شازه داسې هیلې غواړه چې تعجب وي نرمه غېږه خو د هر سړي ارمان وي ډېره مننه شاز شینواری صاحب را سره تاسو واورېدو د دې ډېر ښایسته کلامونو زما یقین دی چې ستاسو د زړونو ذهنونو ورونه به وټاکئ د الله په امان